تا یو ګرده چې کار پرېږدي یو ګرده وایه کنه په څونه لکه روپۍ به ګرده لګې یو پلپوس ما وجود کې چې پروت دی پلپوس چې څاروی سړی لال کړي نو هغه پلپوس څو خوري نه سپورتی چی دا پلپوس چې خراب شي زما یو دوست اوس مړ دی خدای دې وبخ د هغه غریب د پلپوس بیماري و امریکې ته وړی ما ته ورور په خپله وی ورور هغه دی مې راپسې ټلیفون وکړ وی مولانا صاحب دوا کوه هسپتال کې مې داخل کړی مې لکه ټیک به شي وی داسې نه ده وی د ده وینې ګروپ او بل چې داسې څوک اکسیډنټ وکړي هلته امریکا کې خلک ډونیشن کوي د دې اندامونو واقع ورکوي چې داسې څوک اکسیډنټ وکړي چې د هغه د وینې ګروپ ور د برابري یوه د هغه د پلپوس سایز او د ده د پلپوس سایز برابري نه دله به ورکوي که داسې یو کس و چې هغې د اړتیا نه لګي جمدي نه خو ایستې نه شي مري د مړي هغه خو چې کوم مړ شي هسې مړ شو خو د هغه کېږي نه دی په جون به دې وایي چې زه ورکوم نو که بلډ ګروپ برابر نو بیا نه لګي ورته که سایز د هغه او د ده برابر نو بیا نه لګي نو مې وشي کارو نو موږ چې کوم هسپتال کې داخله کړې ده 2.5 کروڑه روپۍ هم پکې داخله کړې ده خو لاړې هغه نن ریفنډیبل دي دا به ما ته واپس نه میلاویږي دا نه میلاوي دا لاړې د دې پلپوس د لګولو خرچه د هسپتال خرچه او بیا د هغې نوره چې څونه خرچې میاشته مې دا ټول به د دې نه علاوه نو چې اوس ګورو به چې ته اکسیډنټ کوشي او چا عطیه ورکړي او زما د رور سره بلډ ګروپ او سایز برابري خو به ورته ولېږي نه نو مې انشاءالله ما صاحب نه د ستاسې به وشي وایي مونږ 102 نمبر کې یو 102 نه مخکې دي غریب وفات شوی هلته امریکا دغسې راو په یو پلپوس دی په کرونو روپۍ لګي دا یوه سترګه چې موږ له خدای را کړې ده څه شي ده لکه یو سترګه د دې قیمت شته چا سره د یو ګردې قیمت چا سره شته په دې سترګه کې یو نری رګ د قسم په خدای که دا ټرک قیمت موږ سره یې ستا لبلبه چې کار پرېږدي شوګر شروع شو د لبلبې هغه نري تارونو او رګونو کار پرېښوده ځکه نن په دنیا کې څوک داسې پیدا کا چې هغه لبلبه واکړي واپس فعال کي او بغیر د دارو نه ستا شوګر ټیک شي ته د خدای قدرت الله او د الله د وجود نه ته انکار کې د الله د قدرتونو نه ته انکار کې د روس بادشاه هغې خو خدای نه مني نو دل اعلان کوي چې څوک الله مني ما ته دې وښایي او غریب سړی ورته مجلس کې پاسېد وی صاحب د جواب وکړو وی اعلان بلکل اجازت دی تا ته وکړه اعلان وی ته څه وایې چې څوک خدای مني نو ما ته دې وښایي وی او وی ته عقل منې وی او وی ما ته وښایه عقل وښایه وی عقل دلته دی وی کوم دی وی خو زه دا خو عقل نه دی دا خو مازغه دی دا خو عقل نه دی مازغه خو د سپي مشته عقل شته څه زما خو د پیشو مشته عقل شته څه عقل وښایه شابه ما ته عقل مني تین مني دنیا مني چې عقل 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 وښایه ما ته عقل وی دلته پروت دی که نه پروت خبره ده وباسه ما ته وښایه په لاس کې ګر بلکل حیران یو سړي ته خبره لږه خطرناکه ده خو زه وبیا کوم یو سړي ته یو ملا وی خدای شته وی وی د خدای د وجود څه دلیل دی وی ستا د اندام مخصوصه دا غټ اندام مخصوصه د خدای د وجود دلیل دی وی بوجۍ چې ډکه یو ته یې لاوړې کې نو شی ته غورځېږي که نه نو ستا د بوجۍ خوله لاندې ده نه په مدي تړلې شوې ده نه ورته جرنده شورې شوې ده بلکل بنده د ساس کمتې لاندې نه وي نو خو برې نو شی ته نه پرېږي که نه ستا د بوجۍ خوله لاندې ده بوچه خوله دې لاندې ده نه چا په مدي تړلې ده نه ورته چا جرنده جوړې ده نه چا په بوڅکۍ دغه په پلي باندې تړلې ده او شی پکې او دومره ډکه ده چې ارد بیردګر دی بوجه دومره ډکه ده چې ارد بیردګر دی دا خوله چا بنده کړې ده عمل راته وښایه منې خدای که نه وي بس مخکې نور مه ځه ما ومنه ما خدای منلی وي مخکې به نه دی بنیادی خبره دا ده چې الله هغه پښتانه وي بخوا پښتانه سم مسلمانانو
قسم په خدای موږ هم چې سم مسلمانان یو په پښتنو کې بس هغه وی چې خدای پیژني په قدرتونو به پیژن دا پښتنو ګرمه نه به پیژني چې دا ګرمي خو چاره واستې ده یخنه نه به پیژن کې دا یخني خو چاره واستې ده د نور نه به پیژني چې د نور کې دا ګرمي چا پیدا کړې ده د کائنات نه به پیژني او د خپل وجود نه خوري یو شی خوري او په دوه لارو باندې وزي په یو لار په یو شان وزي په بل لار باندې انسان ده میوه پکې ډېره ګرانه ده سیبه ډېره ګراني ده پکې یو سیو د پاکستان په 2005 خرڅي یو هندوانه د پاکستان په 10,000 خرڅي لیکن دا د کور مخې ته بوټي دي د سیوانو ډېره زیاته ونه ده پکې او املوک د هغوی دا سور املوک د هغوی قومي درخت دی د دې نه یو دانم نشو کوي دومره ګرانۍ سره هلکه ولې نشو کوی وی دا مارغان به څه خوري دا چرن فرن به څه خوري هغه هندوانه چې په هغې زیړ نرۍ غوندې داغ دی هلکه هغه خو خرابه ني خلک دلته موږ خورو که نه هندوانه وایو داغ دی نو چې پوستکې لري دننه خو ټکي کړ سخاني ښکلي خو دا بعد هندوانې ویښ فزمکه پروت نو زیړ شوي دا د ما نه خرڅوي یلکه ولې نه خرڅوې وي دا مریضه ده ناجوړه کوي دی یلکه زه راکه خورم ما باندې پیسې مانواله زه خورم نه ولې ته خورې تا به ناجوړه کړي دا به شی نه خرڅ بالکل نه خرڅ ته چې هلکه غنم پالې نو پکې نري او غټ وي که نه په غنمو کې دا نری دانه وي که نه دا نری در باندې خرڅوي که نه خرڅوي ولې څه ناجوړه خو نه خو مرضي غنم دی او رکوټې پاتې شوی دی هلته دا شي نشته یو بوډا سړی په ټیکټر لګیا یو بوډی دا 8 او 9 جیره به فصل سنبالی په یو سر هر څه په مشین کوي دا بوډا راکوز که تپوس ترې کو ترجمان په واسطه د بابا د څو کالو یا 80 کالو و د ظالم بچیه دا څه ته سنبالی وي یو مې دا اوربشې دا روجې دي شولې دا ولې پرې کې دا خو لا کچه دي وایي دا مرضي دي مې څه مرض دی وایي دا نورې نه غټېږي نری دی نو مې بیا نو دا د نورو سره بیا ګډېږي که نه دا مرضي ماشاءالله وایي دا وړمه دا د راغونډې کړې بیران ته غورځو دا په څاروم نه خورم مې مونږ خو وایو چې وروره دا روجې دي او دې له ډکره راوړه او پکې ګډې کا مسلمان یم جنت ته به ځم جنت ته به ځم ماما دې سپینه ته کوي سوال دا کوي وی وروره زه دوکه نه کوم زه ټګي نه کوم زه غلا نه کوم زه مسلمان ته څه انسان ته ضرر نه ورکوم زه مار نه ماران نه وجنې زه چل پرن سره ښېګړه کوم زه 2 نمبر مال په 1 نمبر نه خرڅوم او ته وایې چې ته به دوزخ ته ځې او ته ټګیم کې غلام کې مسلمان هم وجنې 2 نمبر په 1 هم کې او غلط شی هم خرڅوې او دروغ هم او غیبت هم کې او ته به جنت ته ځې وایي دا کومه فارموله دا سوال کې تا د خدای سره څه مینه ده او ستا د خدای سره څه نسبت دی چې ته دا ټولې فګې کې دا ټول عربي توبونه کې داسې به ورته ووایې دا غلا او ډاکه او دوکه او دروغ او غیبت او چغلي مسلمان او ګاونډي ته ضرر هر څه کې او ته به جنت ته ځې او زه دا هر څه نه کوم زه به دوزخ ته ځم چې دا سپل ما ورته وی مې زما د الله یو نسبت شته چې هغه ستاسو نشته هغه ایمان دی څه شی دی چوک سره ووایې ما وی ته الله نه منې زه یې منمه ته الله نه منې زه منمه او مې ته الله له شریک منې زه یو منم مې چې تا نه یو تپوس کوم ما وی یو سړی راشي او تا ته کنځل وکړي ته به یې وجنې وایي نه سزا به ورکړو که یو سړی راشي ستا نه غله وکړي وجنې به نه سزا به ورکړو که یو سړی راشي او تا ته سپک وګوري وجنې به نه سزا به ورکړو او که مې یو سړی راکړي او تا ته وایي چې دا کور نیم زما دی شریکېږي د څه دا ښځه د نیمه زما د یو شپه ستا او یو شپه زما شریکېږي څه به کې وایي سر به ته الوزو
په دې خفه کېږي که نه چې یو سړی راځي ستا په مال او ستا په ښځه کې ستا په مور کې ځان شریکوي بالکل نو ما وی مې مونږ دا واړه ګناهونه کو داسې مثال دی لکه غلا کول او مې ته د خدای په خدایۍ کې شریک پیدا کې ته شریک الله دونه خفه کېږي ته خفه کېږي الله به نه خفه کېږي زما دا رشته ده زمونږ الله سره کم نسبت دی ووایې الحمدلله یو سره درس الله منم یو منم د الله کتابونه منم قرآن خیری کتاب منم د الله رسولان منم محمد مصطفی اخیری پیغمبر منم اخیرت منم جنت دوزخ منم د قبر عذاب منم الله سوی منم رسول سوی امنم دا رشته زما شته دا ستا نشته زه په دې مسلمان ته په دې کافر خو نیمګړتیا ښه شته که نیمګړتیا خو شته خبره خو څه ناسه درسته لري نیمګړتیا خو شته نیمګړتیا څه ده اخلاق نبوي نشته ما بالته خپلو مسلمانانو ته په جاپان کې مې د خدای خاطر وکړې ښه اخلاق وکړئ ګورئ مه کوئ دلته دوکه ټګي مه کوئ دروغ مه وایئ ضرر مه رسوئ صحیح د کار وکړئ دلته مې ولې تا سره دوه څیزونه بدنامېږي بیا به وایي دا به نه وایي چې زید دا کار کړی د عبدالله دا کار کړی بیا به وایي دا لا مسلمان دی او دروغ وایي مسلمانی بدنامه شوه دا لا پاکستانی دی او دروغ وایي نو ښکلی ملک پاکستان بدنام شي ښکلی لیل اسلام بدنام شي نو ولې دا خپل ښکلی ملک پاکستان په شان ښایسته ملک بل نشته الله یې د بدو سترګو ساتي دا ولې بدنامه اسلام غوندې ښکلی دین بل نشته دا ولې بدنامه بچې دا کشر کل ټول زما بچی او ما ګران یې ولې زه پوهېږم تاسو زما دا بیانونه په شوق کوئ ټولو ته دا زما درخواست دی چې بچې د نن نه پس به مونږ د رسول الله مبارک خشته اخلاق خپلو دا د سیرت د جلسې فایده ده ټولو انشاءالله دروغ به نه وایې که خیر انشاءالله دروغ دوکه به نه کوو که خیري مسلمان ته ضرر به نه رسو که خیري د علماو د مشرانو قدر به کوو که خیري د مور او پلار خبره به منې ګورې مور او پلار خبره به منې انشاءالله او بې حیایۍ نه به ځان ساتئ که خیري او خصوصا په موبایل د ګردونو د کتو نه به ځان ساتئ که الله مو کامیاب کا الله مو برکت کا او دقه د سیرت مقصد دی الله یې تاسو کامیاب کی زه خو ستاسو نه ډېر زیات خوشحاله دا د مولانا مفتی انورشاه صاحب جومات زه خپل جومات ګڼم د ده مقتدیان خپل بچي او خپل رونه ګڼم ولې دوی ما سره ډېره مینه کوي او ډېر محبت کوي راسره نو زما ډېر خوښ یې زه درنه ډېر خوشحاله یم مفتی صاحب درنه ډېر خوشحاله دی الحمدلله او ستاسو د کامیابۍ همدغه نښه ده چې ستاسو مور پلار تاسو نه خوشحالي او ستاسو امام او ستاسو استاد ستاسو نه خوشحالي نو الله به درنه خوشحالي که خیري ټول به همدقسې د سیرت دا جلسه کال په کال په شوق کوي انشاءالله الذي او مفتی صاحب سره به ترجمې ته او درس ته په شوق کښېنئ که خیري انشاءالله الله مو کامیاب کا الله مو کامران کا او الله د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کا او د مفتی انورشاه صاحب په عمر علم کې الله برکت پیدا کی والدې صاحبې له الله روغ صحت ورکړي اهلیه محترم الله د دین د درس و تدریس مزید توفیق ورکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و جمع یو ځل درود شریف